بل چا تپوس کړی ده د موږ په دې تقریبا په دې ټول پېښور کې دا قرآن شریفونه خلک خرڅوي که نه په دې ګاډو کې ګرځي نو د قرآن شریف تجارت یقینا او د کتابونو دینی کتابونو یقینا چې جایز ده خو لیکن په دې طریقې سره چې په لارو کې چغې وای او دا وای چې په قرض باندې ورکو نو زمون فقهای علماء کرام فرمایي بالخصوص زما شیخ او مرشد شهید اسلام حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه به فرمایل چې دا ښه خبره نه ده ولی دا خو ته بې حرمتي کوي د قرآن شریف قرآن پاک څومره د عظمت والا کتاب ده او ته په لارو کې دا چغې وایي چې په قرض یې خرڅو رستو پیسې ورکوي هلکه قرآن شریف خو ډېر محترم کتاب ده خو دا اغیارو خدای نخواسته دا خبره واورېده او دا یو غیر مذهبه په دې لارې کې روان وي نه به څه وایي چې د مسلمانانو د کتاب داسې العیاذ بالله نه نو دا کاروبار په دې طریقې سره دا نه ده پکار او دا ښه طریقه نه ده هسې د قرآن شریف کاروبار او قرآن شریفونه خرڅول او اخیستل دا جایز دي او دیني کتابونه لیکن په دې طریقې سره چې په لارو کې ګرځوي اکثر د دوی ګورې اودس هم نه وي ښه او خدای پاک جل شانه فرمایي لا یمسه الا المطهرون قرآن شریف له بلاس نه وړي مګر هغه خلک چې هغه پاک وي د هغوی اودس وي او تا بیا اودس راواغسته اول خو د دا ناروا وکړه بل دا بعضې سګرټس کې ظالمان قرآن شریف پروت وي دا سګرټس کې نه دا څومره نه بې ادبي ده او بې حرمتي ده نو دې طریقې سره د قرآن شریف کاروبار نه ده پکار او هسې خیر ده لکه دکانونو کې ښه په احترام سره خلک لاړ شي او اخلي وي خرڅوي نو دا خو ښه طریقه ده خو لیکن دا لارو کې چې ګرځي او چغې وایي چې په قرض یې ورکو دا ښه طریقه نه ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك من شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك دعاو کوي چې څومره مسلمانان وفات شوي دي خدای پاک جل شانه د ټولو قبور منور کړي څومره علماء کرام اولیاء کرام ټولو مسلمانانو قبرونه الله پاک جل شانه د انوارو نه ډک کړي او خدای پاک جل شانه په موږ ټولو باندې رحم و کرم نازل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا